بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ څه کوو د لینډ سروې کلاس چې دا هغه سټارټ صحیح ده که نه. مونږ کوم یو سافټویر کولاو کړی دی د سروې ډیټا کنټرول کولو لپاره، اټو ډیسک سیول 3D، او دا زموږ سره څه دی، دا زموږ سره سافټویر ورجن دی. صحیح شو که نه. دلته به مونږ راشو دې اپلیکیشن بټن ته، دلته څه لیکلی دی، نیو. نو د لینډ سروې ډیټا کنټرول کولو لپاره مونږ کوم سافټویر کولاو کړی دی، سیول 3D ښه، اټو ډیسک سیول 3D. صحیح شو که نه. مخکې به دې ته لیکو اټو ډیسک اټوکیټ سیول 3D، خو اوس یې څه کړی دی، اټو ډیسک سیول 3D. مونږ چې په دې کانسیپټ باندې ځان پوه کوو که نه، صحیح شو که نه. زمونږ اولنی کلاس دی په لینډ سروې باندې، نو د ټوټل سټیشن ډیټا به څنګه کنټرول کوو که نه، خو په کانسیپټ باندې ځان اول پوه کول غواړي چې دا څه چل کېږي په ټوټل سټیشن کې، څه چل کېږي که نه. نو موږ له پکار ده په دې سافټویر کې دا زموږ سره څه دي، ګریډ لاین دي. څه دي دا، دي که نه دي، دې ته موږ څه وایو، ګریډز لاین. صحیح ده که نه، ګریډ لاین. په دې کې دا میجر دی او ماینر دی پکې، دي که نه دي، میجر ګریډ پکې هم دي او ماینر پکې هم دي. په دې کې شته که موږ سره چې کوم ګراف پیپر دی په هارډ کې، په دې کې هم میجر ګریډ دی او ماینر ګریډ دی. صحیح ده که نه. دا ګریډ لاین نه دی، دا ګریډ لاین دا مونږه کوم چې په هارډ کې راځي هغې کلر ته یې برابر وو ښه. دا به مونږ صرف د پوهې دپاره دا خبره وکړو. ټیک شوه. آپشن کمانډ ته لاړم، د سیول 3D څه کمانډ ته لاړم، آپشن ته. په ډسپلی کې مې کلر ته رالم. صحیح شو که نه. دلته کې وګوره 2D ماډل سپیس کولاو دی، دا بلیک زموږ سره ډرینګ ایریا نه، دا بلیک کلر کې چې ښایي دا خو ټیک دی، خو په دې کې دی میجر ګریډ لاین ته راشه. څه ته راشه، میجر ګریډ لاین ته راشه، او دا څه کا ریډ یې کا. صحیح کا. اوس دی ګریډ ماینر لاین ته راشه، دا هم ریډ کا، خو څنګه یې ریډ کا، لکوټې هلکه غوندې. صحیح شو که نه. ښه، دا اپلای کا، اپلای کا. شاید وګورئ، خیال دی وګورئ، ماینر ګریډز میجر ګریډز دواړو کې پته ولګي دا. خو د دې په دې یو میجر ګریډز کې یو ریکټنګل را کومه چې صرف دا ګریډ پکې تاسو ته منشن شي. دا زموږ سره څه دی، صحیح شو که نه. دا یو ګریډ لاین دی. صحیح ده که نه. ښه، د دې په منځ کې په دې کې دننه څونه ګریډز دي، ماینر ګریډز په دې کې څومره دي، 1 2 3 4 5 او 1 2 3 4 5. دا خو څو شو، 25 نه شو، 25 شو که نه. صحیح شو که نه. نو په دې کې دننه 25 دی او زموږ سره دلته کې څو دي، 100 دي. نو موږ دا ګریډ باندې ولې ځان پوه کوو. موږ چې کله لینډ سروې کوو که نه، پکار ده چې زمونږ ذهن هغه ګریډینګ ته وړي په سایټ کې، چې ته سایټ ته لاړې او د دې سایټ په ته سروې کې، نو دا ټول سایټ چې تا ته په څه کې ښکاري، په ګریډز کې دې ښکاري. ښه، خپل نظر به داسې ورواچي. صحیح شو، په خبره باندې پوهېږي که نه. ښه، نو دا زموږ سره په دې کې 5 دی. نو چې مونږ په هارډ کې کار کوو، نو بیا به دلته کې چې کار کوو، بیا به ځان څنګه پوه کوو، د خپلې پوهې دپاره. ښه، نو موږ په دې ګریډ باندې ځان پوه کوو. د لینډ سروې دپاره دا ډېر اهم ترین سټیپ دی. صحیح ده که نه. ښه، دا ګریډینګ به د کوم ځای نه سیوا کېږي. موږ به راشو د ابجکټس نیب سیټینګ ته، ابجکټس نیب سیټینګ ته. دا ډرافټینګ سیټینګ دی. څه دی، ډرافټینګ سیټینګ. یا به زه په دې کمانډ لاین کې څه چل وکړم، په دې کمانډ لاین کې دا به ستا سره انسټال شي. ټیک شو که نه. نو دا زموږ سره به ډرافټینګ سیټینګ ته موږ لاړ شو. چېرته، DRAFT. زموږ سره دلته کې ډرافټینګ دغه راغی که نه، ډرافټینګ. ښه، دا دی ډي سیټینګ. شارټکټ کمانډ یې څه دی، ډي سیټینګ. شارټکټ کمانډ مې تاسو ته یاد دي. ډي سیټینګ ته زه رالم. سنیپ اینډ ګریډز په څه مې کلیک وکړو، په سنیپ اینډ ګریډز باندې. ښه، دلته کې څه ورکړو، سنیپ سپیسینګ
سنیپ دا کم چې بلقېږي سنیپینګ هسې به عامه پښتو کې به ووایو کله چې یو به ډیجیټل کیمره تصویر وباسي او هغه فیس چې سنیپ کېږي فیس باندې هغه ریکټینګولر دغه نه راځي باکس هغې ته سنیپینګ وایي د هغې نه دا پوینټ پېژندګلو کېږي صحیح ده نو ایکس باندې دومره دی په وای دونه دی نو په ایکس باندې بس وي دا 0.5 دی څه دی 0.5 دی نو 5 دی پکې نو د 0.5 په ځای که زه دا څه کړم 1 کوم او دا 1 کوم صحیح شو که بیا پکې 10 10 که نه دا ګریډ ایکس سپیسینګ باندې 1 او په ګریډ ایکس سپیسینګ باندې څه شو اوس په میجر لاین کې څونه پکار دي په میجر لاین کې په میجر لاین ایوري په دې میجر کې دنده څونه پکار دي نو زه د 10 پکار دي څونه پکار دي 10 پکار دي اوکې کا ها بس خبره چرته لاړه ټیک شو کنه زبرک اپشن کمانډ د لاړ شمه دا کلرونه بدل کوټي دا ماینر ګریډ نه دا د دې دا کلر لګوټي چینج کوم چې مونږ د ښکار شي ښه او دا بل به بالکل ریډ کوه ها میجر لاین بس کما ریډ دی دلته بس راځه بلیک ته ورشم دی بس ریډ کوه صحیح دی کنه خاطر خو جوړ صحیح دی دا کم کلر چې ما په دې ماینر لاین نو ور کړی دا یو تیرې دې لایټ کلر پکاري ها لایټ کلر ولا پکاري صحیح ده کنه او کنه چې پته یې لګي صحیح شو کنه بس نو زبا ار ای سی به انټر کما اسی تاسو په پیج نه غلو دا په دې کې وګوره دن خیال دې اوس به کې سودی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نو دا ګریډ او دغه ګریډ دواړه څه شو یو شان دي شو خو زه په دې کې ګورم زموږ سره اریجن پوینټ کم ځای کې دی اریجن پوینټ هغه دلته کې خاص طور سره په سافټویر کې په دې ځای کې ښه دا ایکس وای زموږ سره څه دی اریجن پوینټ دی ټیک شو کنه زه فار ایگزامپل د دې نه یو لاین را کوم صحیح شو چې دا لاین زما سره که زه دې له 1 ویلیو ورکم 1 نو دی دا 1 نغه چې دی دا ماینر ګریډ چې دی چې دی دې ته برابرېږي که نه زه ورله څه ورکم 1 ویلیو ورکم 1 ویلیو دا خو ته نه برابرېږي 1 ویلیو مو له ورکړه نه برابرېږي صحیح شو که نه نو د دې مطلب دا شو که برابر شوی دی ورته برابر دی ښه ما خو نه دی برابر شوی خو ټیک دی 1 وله مونږ هلته ورکړی دی که نه ګورې دا یو دی چې زه دلته 1 ورکم بند شو دی خوا 1 ورک دی خوا ټیک شو که نه نو دا یو ماینر ګریډ زموږ سره د 1 بای 1 برابر دی اوس دی 1 ته که زه کیلومیټر ویم که دې ته زه فوټ ویم که دې ته زه انچې ویم خیال دی خو په دې پوزیشن کې ورته زه څه ویم دا فوټ دی ښه ښه جي اوس تاسو نه تپوس کوم د دې څه مطلب و د دې خبرو مونږ دا هارډ کې چې کوم ګراف پیپر مونږ راکړی شوی دی هغه مونږ د اټوکیټ چې دی دا مونږ د اټوکیټ ګریډز مونږ هغې ته برابر کړو د دې لپاره چې بیا به څه یو پوهه یو هم پې په هارډ کې هم پې په سافټ کې چې د دواړو خبره یو شان دي چې مونږ کنفیوز کېږو نه ښه صحیح ده خیر سره په دې خبرو پوه شوئ که نه ښه جي په دې ګریډینګ باندې خو پوه شوئ که نه په دې کې دا ایکس وای دا یو سی ایس دی صحیح ده که نه نو دا فکس پوینټ دی د دې سافټویر فکس پوینټ دی صحیح ده او د پوینټ چې څومره کوارډینیټس دي هغه د دې اریجن نه ریډ کېږي ښه د څه نه د دې اریجن نه ریډ کېږي ښه د ایکس وای د دې اریجن نه هغه ریډ کېږي او دا د دې دا ایکس چې دی دا د دې کوادرنټ دی صحیح ده که نه صحیح دی دا یې دا 1 2 3 4 صحیح ده که نه نو دا به دې کې تقسیم شوی دی د دې وای ماینس وای دا دی او د دې ایکس ماینس ایکس دا طرف دی صحیح ده دا به انشاءالله بیا مونږ نیکسټ کلاس کې سټډي کوو ښه د دې پورې دا پوره ده انشاءالله